السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه یم تاسو ورور حسن شاهد. یو ځل بیا پښتو ټکی یوټیوب چینل تاسو په خدمت کې حاضر یم. حکومت ګرو چې تاسو هم وړي چې په خپل موبایل کې بالکل په یو کلیک سره معلوم کړئ د هر یو شناختی کارت په باره کې چې آیا په دې باندې د احساس پروګرام 12000 روپۍ شته که نشته، دا اهل دی که نه دی. نو دا به تاسو څنګه معلوموي؟ ډیر زیات په اسانه طریقه باندې تاسو معلومولی شئ بالکل په خپل موبایل کې په یو کلیک سره. دغه ټولو طریقه بالکل سټیپ بای سټیپ تاسو ته ښایم. خو د دې نه مخکې که تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل پښتو ټک نه سبسکرایب کړی، دا ضرور سبسکرایب کړئ او زموږ د فیسبوک پیج سره هم لایک کړئ او دا ویډیو د خپل مرګرو سره ضرور شیر کړئ. د لپاره به تاسو دلته سمپل په یو لینک باندې کلیک اخلئ. دغه لینک په کوم لینک چې کوم دی دا په یوټیوب کې تاسو ته په ډسکرپشن کې میلاو شي او کوم ملګری چې زموږ دا ویډیو په فیسبوک کې ګوري د دې ویډیو د پاسه به هم تاسو ته لینک میلاو شي او دې ویډیو په کمنټ کې به هم تاسو ته لینک میلاو شي. په هغه لینک باندې به سمپل تاسو کلیک واخلئ. کله چې هم تاسو په هغه لینک باندې کلیک کړئ تاسو به دلته راشي. بیا به څه وکړئ، لږ لاندې به دغه رقم لاړ شي. کله چې هم تاسو لاندې لاړ شئ به تاسو ته لیکلي کلیک هیر. تاسو بیا څه وکړئ، سمپل بلته په کلیک هیر باندې کلیک واخلئ. کله چې هم تاسو دلته کلیک کړئ تاسو ته به بل یو پیج اوپن شي. تاسو ته ښکاري دا مکمل پیج تاسو ته اوپن شو. تاسو به د خپل هغه شناختی کارت نمبر دلته ولیکئ. په کوم شناختی کارت چې تاسو معلومول غواړئ چې په دې 12000 روپۍ شته که نشته، هغه به تاسو دلته ولیکئ او دلته چې تاسو ته کوم کوډ شو کېږي هغه کوډ به تاسو دلته ولیکئ. دلته څه کوډ دی؟ T8D. تاسو به څه وکړئ، سمبل بلته T8D ولیکئ او سره بره به د خپل شناختی کارت نمبر ولیکئ. بیا به څه وکړئ، په تصدیق کاري باندې ملاندې کلیک واخلئ. نو که ستاسو په شناختی کارت باندې دغه 12000 روپۍ وي دلته به لاندې مکمل تفصیلات تاسو ته شو شي چې تاسو کوم شناختی کارت نمبر چې دغه به دلته لیکلی وي. بیا به څه لیکلی وي چې دا اهل دی او که تاسو روپۍ د اوسه پورې نه وي وصول کړي نو هغه تاسو اصول کړئ. او که ستاسو دغه شناختی کارت په احساس پروګرام کې اهل نه وي دلته به تاسو ته نور لیکل شو شي چې ستاسو شناختی کارت نمبر چې کوم دی هغه په احساس پروګرام کې اهل نه دی. نو ډېر زیات په اسانه طریقه باندې تاسو بالکل په خپل موبایل کې په دغه طریقه باندې معلومولی شئ مکمل معلومات د هر یو شناختی کارت په باره کې. خو ګمر ګرو امید لرم ستاسو به دا ویډیو خوښه شوې. که ستاسو ویډیو خوښه شوې د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ چې هغه ته هم څه فایده واخلي. موږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله په امان.